ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستان د نیوکو پر ځای په خپل هیواد کې امن ته کار وکړي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. افغانستان سرپرست حکومت وایاند په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د 6,000 جنګیالیو د شتون په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي اساسي ادعاوې رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې په یوه تلویزیوني پروګرام کې د آصف دوراني د نویو څرګندونو په غبرګون کې کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني دغه څرګندونې د پاکستاني رسنیو له استازیو سره په یوه تلویزیوني پروګرام کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترینګلو اړیکو په اړه د پاکستان له لوري له هغه هیواد څخه د افغان کډوالو ډلهییزې ویستنې په اړه له سختو نیوکو وروسته کړي دي. آصف دوراني ویلي دي چې د ټي ټي پي مشرتابه د هغوی د غړو او په افغانستان کې د هغوی د خوځښت او فعالیتونو د ازادۍ شتون په ډاګه کوي چې د کابل سرپرست حکومت پر پاکستاني طالبانو کنټرول نه لري. د آصف دوراني په وینا دا مهال د تحریک طالبان پاکستان 6,000 غړي له خپلو کورنیو سره په افغانستان کې اوسېږي او دغه کسان په سرحدي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او همدارنګه په دغه هیواد کې د ولسي وګړو په ډلهییزو وژنو کې لاس لري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې په کابل کې سرپرست حکومت باید د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ یو وټاکي او له دواړو سره همکاري نشي کولای. آصف دوراني زیاته کړه چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د چارسنبالي حکومت په اړه خپل نوی دریځ اعلان کړي. آصف دوراني په افغانستان کې د سولې او ثبات د رامنځته کولو په اړه د طالب چارواکو ادعاو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دې صورت کې دا حالت په دې معنا دی چې په افغانستان کې سوله پاکستان ته په یو بد خوب بدله شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د اسلام آباد چارواکي د تورونو پر ځای په خپل هیواد کې د امنیت پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. مجاهد ټینګار کړی چې اسلام آباد باید خپل ملامتۍ ګوته نورو ته ونه نیسي. د افغانستان اسلامي امارت ویاند زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې د ننه داسې څوک نه لرو چې د بهرنیو هیوادونو وګړي اوسي او ټینګار یې کړی چې دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په خپله وینا کې په تیرو 2 کالونو کې په پاکستان کې د ځانمرګو بریدونو ډیروالي ته په اشاره سره ټینګار کړی چې اسلامي امارت باید پرېکړه وکړي چې له ټي ټي پي سره وي او که د پاکستان له حکومت سره. هغه وایي چې اسلامي امارت نشي کولای چې له دواړو سره یو ځای همکاري وکړي. د آصف دوراني په وینا پاکستان د افغانستان اسلامي امارت عملي اقداماتو ته په تمه دی او د هغه پر بنسټ په د کابل پر وړاندې خپل نوي دریځونه اعلان کړي.